جوړ شوی دی دغه د یوه لاره جوړه شوې ده د تونل دی په دې تونل کې زه نه پوهېږم چې دا څومره اوږد تونل دی ما ورته ویلي دی چې نشته یې چې دا تونل څومره دی خو ښه زحمت یې ایستلی دی غرې سوری یې کړی دی لاره یې پکښې کې جوړه کړې ده او ښه دا دغه ځایونه یې د سرویس د درېدلو ځایونه یې هم جوړ کړي یا د موټرانو د درېدلو بغل ته ځایونه جوړ کړي دي سړی پکې ځان یې بغل ته وباسي نو دا تونلونه ټول د دغه معنا وکړي چې دا ټول زحمت ایستلو خواري ده د یو تونل ایستل دومره اسانه کار نه دی چې سړی فکر کوي چې یو تونل دی نو ځکه چې موږ په سالنګ کې یو تونل روسانو راته وایستی که هغه وخت شورویانو ورته وایي شورویانو راته وایستی او په څو کاله کې زه کار پر وایستی چې د ټولو قواو سره د ټولو ماشینري سره څو کاله زحمت پر وایستی چې هغه یو تونل یې جوړ کړي هغه هم ناقص هغه هم لا دومره مجهز نه و ناقص و نو اوس وګورئ دا هر تونل څونه جالب جوړ شوی دی ښایسته جوړ شوی دی او دا لاره چې دی د عین د غرب تقریبا تر ملا ورتېره ده سر ته یې نږدې ده لاندې چې وکتل سي نو لاندې به اوبه تاسې وویلې مځکه دونه کښته ده اوبه یې ودې لږ لږ معلومېږي وګورئ چې موږ څونه لوړ ختلي یو او په دغه کې دوی ډېرې ښایسته لارې جوړې کړي دي یعنې خپل د خلکو دپاره یې دومره سهولتونه برابر کړي دي چې خلک په ډېره اسانۍ باندې ځانونه د یوې منطقې بلې منطقې ته بیایي او سړی دېغېږي نه خسته کېږي نه د دوی سفر دومره جالبه دی چې سړی په ځان نه پوهېږي چې ما څونه سفر وکړي ته به قصې کوې او منظرې به ګورې یو وخت چې وګورې 50 کیلومتره 80 کیلومتره لار به دې وهلي دا وګورې اوبه څونه کښته دي ډېر زیات کښته دي هاخواته دي بغل ته بحر دی سیند دی سیند یاره بلا چې ده خو اوبه دي دې خواته هم دغه دی هغه بحر دی هم دغه دی لاره تللې ده دغسې دا مختلف ځایونه دي هدف دې ټول شان کې هم دا یوه خبره ده چې د دې خلکو د زحمتکشۍ څخه باید موږ زحمتکشي هم زده کړو یوازې تخنیک زده کول دغه نه دي مهم یعنې حتمي نه دي خالصه خبره نه ده بلکې دلته مهمه خبره هم دا ده چې باید په عین حال کې چې تخنیک او دا شان ځینې زده کړو زحمتکشي هم ځینې زده کړو صداقت او ایمانداري هم ځینې زده کړو چې دا خلک خپل د وطن سره څونه مینه لري او په څونه اخلاص باندې کار ورته کوي دا ټول شان رول لري یوازې وسایل به موږ هم پیدا کوله ته او د اوس هم درلودل ډېر وسایل مو درلودل خو چې په صداقت او ایمانداري باندې نه کارېږي چې په صداقت او ایمانداري باندې نه کارېږي نو څه استفاده نه ځینې کېږي په غلطو باندې ځي یو ساده سړک به په اجاره باندې واخیستې په ټیکه به واخیستې په پروژه کې به واخیستې په میلیونو ډالر به باندې واخیستل او هلته یو څو زر باندې یو ساده کرش ماشین به پر تیر کې کنکریټ پر واچولس یو میاشت بعد به د کتر سړک به خراب اما د خلک داسې جوړي چې د ټولو واورو بارانونو شان سر طوفانونو سره نه دی ښایسته سړک ویني چې په خپل حال باندې دی او منظمې ترمیمي ما غوښتل چې هلته یو بله ویډیو تاسو ته جوړه کړم چې هغوی څونه د ماشینونه ولاړ دي چې هره ورځ کار کوي دغه سړک چې راتلو په شروع کې هلته ځای و ما ویډیو واخیسته خو متاسفانه کامرې هلته کار ونه کوي چې زه تاسو ته مستقیم وښیم نو لګیا دي دا هېڅ دغه نه لري وقفه نه لري دوی بې وقفې کار کوي او نوی پلان جوړوي نوي سهولتونه ایجادوي دا ډېره مهمه خبره ده چې دوی په دې فکر کې دي چې خپل وطن څنګه آباد کړي او څنګه په ایمانداري کار ورته وکړي او خپل د نوي نسلونو لپاره خدمت وکړي دا کار دوی دوامداره کوي او ټوله ابتکار کوي پکښې کې خپل ابتکارونه بیا سره شریکوي بیا ګوري چې د چا د ښه دی او کوم یو ګټور دی بیا په هماغه باندې عمل کوي دغه دی وګورئ دلته هم دا پایې لګولې دي ماشین ولاړ دی چې پاکاري کوي لار جوړي ده نوې لار جوړي ویني هغه د بغل ته اخته دي مخامخ نوې لار جوړي بل لار باسي اخو ته چې پر دې ځای باندې سورې کې بل لار باسي مخامخ ځای چې د ځای ته جوړ کړي دلته دوی یعنی ټول کال اخته دي هر ځل چې پر دې سړک باندې تاسو راسي نوې فعالیت وکړي کوي نه د خطو وګوري د نوې جوړ کړي دي د اخته دي دلته جوړي د بل سړک ور سره ځای کړي په بغل کې پلان لري بیکاره دی ورته نقشه د دوی د سړکونو ریاست کې وزارت کې هر شی ورته وایست نو هغه
دائما مصروفه دي